السلام علیکم دوستانو، شیردل تخنیکی معلوماتی چینل ته ښه راغلاست. الله تعالی دې وکړي چې د صحت او عافیت جامه پتن ولرئ. زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع ده د اے سی او ډي سی ویر ترمنځ فرقونه دي دوستانو. کله چې تاسې د لانګ ټایم لپاره د ډي سی یا د اے سی لوډ څخه استفاده کوئ، یعنی خپل اے سی برقي وسایل او ډي سی برقي وسایل د زیات وخت لپاره د ډیرو کلونو لپاره دا استعمالوي، نو په سټنډرډ لیول باندې دوستانو دیتا ویرونه انتخاب شوي دي. عموما تاسې کولی شئ چې اے سی ویر د موقت وخت لپاره دوستانو تاسې په ډي سی کې استعمال کوئ او د ډي سی ویر تاسې په اے سی کې استعمال کوئ. خو کله چې تاسې د لانګ ټایم لپاره د ډي سی لوډ لپاره یا د اے سی لوډ لپاره ویرونه انتخابوئ، نو دوستانو په انټرنیشنل سطح د لپاره ویرونه انتخاب شوي دي او جوړ شوي دي. تاسې کولی شئ چې دا په اسانۍ سره وپیژنئ او د هر لوډ لپاره خپل ویر انتخاب کوئ، کاغه اے سی لوډ وي یا ډي سی لوډ وي. نو دوستانو ستاسو څخه مې هیله او غوښتنه او ارزو دا ده چې دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ، ترڅو د ډي سی ویر او د اے سی ویر چې کوم ډیفرنس دی، فرقونه دي، د دې څخه خبر شئ. دوستانو راځو د اے سی ویر او ډي سی ویر فرقونو ته. اول فرق چې دی دوستانو دا د انسولیشن دی، یعنی د پوش او د کور دی. د ډي سی ویر پوش چې دوستانو عموما ډبل وي، یعنی دوه پوخه وي او دې ته دوه پوښونه ورکول شوي. د دې په خاطر ورکړل شوي چې کله د لمر وړانګې په دې باندې لګیږي چې دا په اسانۍ سره ګرمیږي نه، هیټینګ نه کوي او دا کاربن کیږي نه، خرابیږي نه، او دیتا دوستانو د باران په صورت کې یا د لندبل په صورت کې دا کاربن کیږي نه. او د اے سی ویر چې دوستانو عموما دیتا سنگل کوډ یا سنگل پوښ چې کور ورکړل شوی وي، او ځکه چې دوستانو دا په دې باندې د لمر وړانګې نه لګیږي. عموما دا په چینل پټو کې په پیپونو کې دوستانو دا نصب کیږي او کنیکشن کیږي. دوهم فرق دوستانو د کنډکټر دی، د تارونو دی، د ویرونو دی، چې عموما په ډي سی کې ویرونه دا نری وي، خو دا د دې کیبل چې دوستانو د دې ویر چې وي هغه ډبل وي په نسبت د اے سی ویر. اے سی ویر دوستانو عموما د دې ویرونه چې دي دا د ډي سی ویرونو نه لږ ډبل وي او د دې حجم چې د ویرونو دا کم وي. او دریم فرق دوستانو د کوټینګ دی، زنک دی، چې دې ته دوستانو د ډي سی ویر ته دې ته زنک یعنی نیکلو رنګ ورکول کیږي. د دې په خاطر دوستانو چې کله دا لمدبل شي د لمر وړانګې په دې باندې ولګیږي نو دا کاربن کیږي نه، یا دوستانو دا زنګ نه نیسي، نو د دې په واسطه باندې دې ته د زنګو د نیکلو چې دی هغه کلر ورکړل شوي. او د اے سی ویرونو ته دا د زنګ کوټینګ چې دی دا نه ورکول کیږي، ځکه چې دا د لمر وړانګې یا د باران سره دا رابطه نه لري. نو په اسانۍ سره دوستانو تاسې پیژنئ چې دا د ډي سی ویر دی او که د اے سی ویر دی. او څلورم فرق دا دی دوستانو چې په ډي سی ویر باندې خپلې نمبرې لګېدلې وي، د هغه نمبرو په واسطه باندې چې دې ته پروټیکشن نمبرې وایي. د ډي سی د ویرونو لپاره چې ټي یو وي ده او بل ایم ان آر ای دی دوستانو. د دې په واسطه باندې تاسې کولی شئ د ډي سی ویرونه او د اے سی ویرونه وپیژنئ. او د اے سی ویر باندې دوستانو خپلې نمبرې لګېدلې وي چې هغې ته باقاعده لیکل شوي چې اے سی ویر. نو په دوستانو په دې څلورو طریقو سره تاسې کولی شئ د ډي سی ویرونه او د اے سی ویرونو ترمنځ فرقونه معلوم کړئ. په آینده کې چې کله تاسې د اے سی لوډونه یا د ډي سی لوډونو څخه په خپلو کورونو، دفترونو، شرکتونو یا کمپنیو کې استفاده کوئ، نو تاسې کولی شئ چې دې دپاره خپل ویرونه انتخاب کړئ، هغه ویرونه چې سټنډرډ ویرونه وي او د دې لپاره انتخاب شوي. نو دوستانو زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع همدومره وه. که غواړئ د بر تخنیک څخه ځانونه برخمن کړئ او خپل هر قسم برقي وسایل په خپلو کورونو کې ترمیم او جوړ کړئ، نو ستاسو څخه مې غوښتنه دا ده چې زما چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، د سره سبسکرایب کړئ او که دا ویډیو مې خوښه شوې وي در سره لایک کړئ. دوستانو د توجه نه مو یو نړۍ مننه. السلام علیکم.